سورۃ مرسلات په دې سورۃ کې بیا الله یې بیانوي د قیامت ورځې او در روان حالاتنا دلتا سوشنا ذکر دی مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات دا د څلور شیزونو صفات کېدلې شي اگر چې مشهور خلک یې و ترجمه کوي خدا وې سره دغه یو تفسیری غریبانانو سره اماغه کتلې ماغه مطابق چلیږي دا د څلور شیزونو صفات جوړېدلې شي هواګانې پیغمبران ملائک آیاتونه د قران او سوراتونه د قران لفظ عرفن راغله ده عرفن یو معنا ده معروف پنه کوي باندې او بل د عرفن معنا ده پر لپسې عاصفات ماتون کی ناشرات خورون کی فارقات جدائی راوستن کی ملقیات غرزون کی اول هغه معنا کوما چې دا ز صفات ګرځوم د هوا بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوم والمرسلات قسم دی په هغه هواګانو باندې چرالی گلے شیوی دی عرفن پر لپسی دا غسی یو بل پسی لی را روانی تاسو گوری کن بیا خون کتلا متتابعات مانا شلا فالعاصفات عصفا فسماتون کی دی پا ماتولو سرا راشی زمان کور بخوا که باغ دی وی تماشی وکی دا څنګه لاندې پزما کپرتی دي شاخونه ورمات کړو ونه ورمات کړی والعاصفات فالعاصفات عصفا والناشرات او قسم دي پاغه هواګانو باندې چې خورون کې دي ورېز لرا په فضا کې نشرن په خورولو سره فالفارقات فرقا قسم دي په هغه هواګانو باندې چې جدای را وستون کې د ما بین دورېزو کې دا ورې چې خوري تاسو کتلې بعد یو طرف ته بل طرف ته وشړي مې شخالي شي فالملقيات ذکرا قسم بیا غرزاون کې دي دغه بارانو دغه بادونه ذکرن باران لرا ذکر دلته په معنا د چا باندې شو باران باندې نور ترجمو کې بیا ذکر په معنا د یاداش باندې په معنا د وحی باندې دي صرف دې ترجمه کې فالملقیات ذکران بیا را غرزون کې دي دغه هواګانې باران لرا زکاغه لوی نصیحت ته دې بارانونو کې د خلقو د پاره لوی عبرت ته او الله رب العزت اکثر چې قران کې په خپل وحدانیت باندې عقیده دلایل پیش کړی دي یو پاره کې د باران ورول دي دیمه ترجمه والمرسلات عرفا خدا چې کله صفت پیغمبرانو شي نو بیا به د دې د پاره موصوف را وباسو النفوس المرسلات الله فرمایي زما دي په هغه نفسونو چې را لېګلې شوی دي باغی د زما قسم می چې را لېګلې شوی دي هغه نفوس چې را لېګلې شوی دي عرفن په نیکي باندې معنا معروف باندې وس د عرفن معنا می پر لپسې و نکړه معنا می څوک له معروف اوامر او نواهی نو قسم می دي په هغه نفوس باندې چرالی گلی شوی دی پاغه نفوس مرسله باندې پاغه نفوس باندې چرالی گلی شوی دی عرفان په معروف باندې او په اوامر او په نواهی باندې
فالعاصفات عصفا بیا ماتون کی دي دغه رسولان منغه دغه نفوس مرسله دلایل د چالره د کافر لره په ماتول سره هغه چې کوم دلایل د خپل خبرو د پاره پیش کړي هغه ورته څه کوي ورماتي والناشرات نشرا بیا خورون کی دي دغه نفوس مرسله دین لره شریعت لره اوامر او نواهی لره په خورولو باندې فالفارقات فرقا بیا دغه نفوس مرسله جدای را وسن کی په مابین د حق او د باطل کی فالملقیات ذکرا بیا غرزون کی دي گزارون کی د وحی خلق ته د وحی زکی بیان کوي درم ملائک هو به هو په دې شکل باندې قسم می دي په هغه ملائکه باندې قسم می دي په هغه آیاتونو باندې چې هغه علی ګل شوی دي په معروف په امر او په نهي فالعاصفات عصفا بیا ماتون کی دي دغه ملائک سټونو د کافرانو لره او چې د آیاتونو صفات شي نفل عاصفات عصفا بیا دغه آیاتونه ماتون کی دي حجتونو د چالره د کافر لره په ماتول سره والناشرات نشرا په دې کې آیاتونو ملائک شریک دي خورون کی دي په خورولو سره چالره دین لره او دارنګي شریعت لره او احکام الهیه ولره فالفارقات ملائکم جدای راولي ما بین د حق او د باطل کې آیاتونه سره راولي په جدای را ما بین د حق او د باطل کې فالملقیات ذکرا بیا را غرزون کې چا د وحی عذرا او نذرا عذرا او نذرا په دې باندې د تفاسیر اتفاق دی چې دا دواړه در حقیقت مفعول له نو عذرا د پاره د ظاهر کول او د کول د عذر د خلقو او نذرا د پاره دی راول د چا د خلقو وسخوا ګوري انما توعدون لواقع دا څلور واړه پنځه واړه دا گوادی په دې خبره هغه چې وعده کېدل چې تاسو خامخا واقع کېدون کړه فیض النجوم تمسات کله چې بیر نور شي او بیر رڼا شي ستوري کله چې ستوري بیر رڼا شي او کله چې ستوري بیر نور کړی شي وایذ السماء فرجت او کله چې اسمان پرانستل شي کلاو کړی شي وایذ الجبال نصفت او کله چې غرونه ډینډت کړی شي تار په تار کړی شي لکه څنګه چې مالوچ ډانډسي ته ورواچي او درته تار په تاري کې او کله چې غرونه والو زول شي وایذ الرسل قطات او کله چې پیغمبران را جمع کړی شي لای یوم اجلت د کوم ورځ لپاره رسته کړی شي وی دا احوال لیوم الفصل دا ټول احوال چې کوم مخکې بیان شو دا رسته کړی شي وی د پاره د ورځې د فیصله پاغي کې او پیغمبران را پاتېږي پاغي کې باسمانم کولاو شي پاغي کې بستورم بنور شي پاغي کې بغلم والو زول شي وما ادراک ما یوم الفصل سی شپوا کتا لرا چې څه دوره د فیصله ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځې د پاره تکذیب کوونکو علم نهلک الاولین ولی سوچ نه کوي امخکنو تاریخ باندې نظر ورواچوي کنه آیا نه دی انا کړي موږ مخکنی ثم نتبعهم الاخرین بیا ورپسې کړي موږ ورستنی او یا بیا ورپسې کوم موږ په دوی پسې ورستنی کذالک نفعل بالمجرمین دغه شان د کار کوم موږ د مجرمانو سره ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو علم نخلقکم من ماء مهین آیا نه پیدا کړی منګه تاسو مما مهین دا غوبوس پکونه دا غوبو بیکارونه ولې تاسو مدین نه پیدا کړی علم نخلقکم آیا موږ نه پیدا کړی تاسو مما مهین دا غوبوس پکونه فجعلنا فی قرار مکین نو بیا چولې دې منګه وسولې دې منګه غیلرا ګرځولې دې منګه غیلرا فی قرار مکین فغزید ټینګخ کی مضبوط فغزید قراری مضبوط کی رحیم الی قدر معلوم ترغه اندازی معلوم پوری
فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا پس اندازه کړی د منګه فنعم القادرون خان اندازه کون کیو منګه وې شعر باندې صرف یو تفسیر معنا کړی دا فقدرنا قدرت لرو منګه فنعم القادرون نو خو قدرت لرو منګه دا صرف یو تفسیر کې دا ترجمه ده نور فقدرنا اندازه کړی دی منګه دا خېټه کې د بچی پاتې کېدلو د دې اندازه چا کړل الله فنعم القادرون نو خان اندازه کوونکی منګه ویلو یومئذ للمکذبین حرکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو علم نجل ارض کفاتا آیا نه جوړه کړي موږ زما کراجمه کوونکې احیا نه ژوندو اموات اندمړو بلکې ګرځولم دا وجعلنا فی رواسي شامخات او ګرځولې موږ په دې ځمکه کې ورونه لوړ دنګ دنګ واسقیناکم مان فراتا او سکولې موږ په تاسو باندې وب فراتن خطیردون کې په مړای کې خوږی خطیردون کې په مړای کې ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو ان طلقوا الى ما كنتم به تكذبون مستوجو دی بل طرف تراله ان طلقوا لا شی کافرام تبوي الى ما كنتم به تكذبون هغه عذاب ته چې وې تاسو پاغي باندې تکذیب کوونکی ان طلقوا الى ذل ذی ثلاث شعاب لاړ شي هغه سوري تا چې خاوندې د دریو سانګو لوګه اصل کې راوځي په زور باندې په شدت باندې نو یو خدي آیات کې دې ته اشاره شولا چې دا لوګه ډېر تیز وي ځکه هغه راوځي په شدت باندې بل دا چې کله په شدت راوځي نو بهر بیا هغه تقسیم شي څه په یو طرف لاور شي څه په بل طرف باندې څه په بل طرف باندې خو ګرمش تاو هغه پکې وي نو الله ورته وای ان طلقوا الى ذل ورشي غسورتا دا د سوري اطلاق چې په کړه ده دا تحکم ده دا استهزاء ده دا د دوی د بیزتۍ لپاره زی ثلاث شعاب چې خاوند د سلور دریو صاحب لا ذلیل ندی سوره من آرام ورکون کې لا ذلیل ندی یخ لا ذلیل ندی یخ لا ذلیل ندی سوره ذکر دا فاصل کې عادت ته بڑاسته په شدت راوته دي نو هغه سوره نه دي چې د کمنه تاسو تمه د فائدې لري خو اسانه ترجمه لا ذلیل ندی یخ ولا یغنی من اللهب او نه د پکولې شي د لمبونه نه په لمبه د پکېږي څه فائدہ نه لري انها ترمی بشرر کالقصر یقینا دا جهنم وشتل کوي په بصر باندې بشرر سکروټي بشرر بصري کالقصر په شان ته د غټو غټو بنگلو یوي وسکروټا تب وې ثابت ته حیات آباد بنگله د پسراف شکړې ده او دام شي نه دی هغه بل شانتي وي الله دې موږ تاسو نه خي بشررن سکروټي کل قصر په شان ته چا د غټو غټو بنگلو کانه جمالات صفر تبوي دا او خان دي صفر دو معنی کوي به مهار ځکه چې اوخ کې مهار پروتي کنټرولي او چې مهار ته لري کبيره شته تماشه کاوه کنه او دویم زیړ دا سکروټي بده سره رواني په قطار باندې دوخانو قطار هم لیدل یو بل پورې استړلي دغه چې قطار برواني زیړ کانه جمالات صفر تبوی دا وخاندي به مهارا یا وخاندي زیړ ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو هاذا یوم دا ورځ ده لا ينفقون نبشی کوله خبره ولا یوزن لهم او نبا اجازه ورکول شي دوی ته فیاعتذرون چې خپل بانو کی عذر پیش کی وینو یوم ایذل للمکذبین هلاکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو
هاذا یوم الفصل دا د ورځ د فیصله جمعناکم والاولین من راجمع کړی تاسو مخکینی فین کان لکم کیدون کچری وستاسو لپاره څه چلول چې زمنګ په خلاف کولای شي د ځان د خلاصولو په خاطر کولای شي فکیدون وکي کنه نو چلول وکي زما اسرا ویلو یوم ایذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ لپاره تکذیب کوونکو ان المتقین فی ظلال و عیون یقینا متقین په سور کې او په چینو کې وي او فواکه او په میوه کې مما یشتهون دا غنه چې دی غواړي او دی خو خوي او د دې ورته شوق کیږي مما یشتهون دا هغه نه چې دوی ورته شوق کیږي خواهش ورته کیږي کلوا واشربوا هنیئا ورته ویلې بشي خورئ اسکي هنیئا مبارک شه بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کاو ان کذالک نجزی المحسنین یقینا من دا شان دې بدلا ورکونی کی کوونکو تا ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ په تکذیب کوونکو کلوا وتمتعوا خريوا مزي اخلي قليلا دا اوس مومن دا کافر توای ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ په تکذیب کوونکو کلوا خری په دنیا کې وتمتعوا مزي اخلي قليلا لونته انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ په تکذیب کوونکو و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون او کله چې ویل شي دوی ته منځو کوي عاجزي وکي لا يركعون رکوع نه کوي عاجزي نه کوي من نه کوي ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ په تکذیب کوونکو فبأي حديث بعده يؤمنون چې په دې قران د چا ایمان جوړ نشي نو د قران نه رسو په کوم خبره د خلکو ایمان جوړیږي فبأي حديث بعده پس په کوم یو خبره باندې با رسو د قران نه یؤمنون داخله کې ایمان راوړي